خاک جبار ولسوالۍ کې د نږدې 1500 پیرودونکو لپاره د برېښنا انرژي ویش پروژه تر دې دمه 80 سلنه کاري پرمختګ لري. افغانستان برېښنا شرکت ساختماني ریاست مسؤلین وایي د کابل ښار سویل ختیځ خاک جبار ولسوالۍ ملنګ کلي کې د نږدې 1500 پیرودونکو لپاره د برېښنا انرژي ویش پروژه د پام وړ پرمختګونه لري. د مسؤلینو په خبره دې پروژه کې د 420 کیلو وولټ امپیر په ټولیز ظرفیت 3 ترانسفارمرونه نصب کیږي چې نږدې 1500 پیرودونکو به د لومړي ځل لپاره له برېښنا انرژي څخه برخمن کړي. و ظرفیت مجموعی 3 ترانسفارمر 420 کیلوولت امپر می باشه که کارهای از حدود 60% انجام شده و حدود 160 پایه کانکریتی و فلزی نصب شده در ساحه. دا پروژه د نږدې 15 میلیون افغانیو په ټولیز لګښت د افغانستان برېښنا شرکت له لوري پلي کیږي. د اساسي چارو په دوام به یې 150 اصله کانکریټي او وسپنیزې پایې او همدارس 28 میټر بکسونه نصب شي. د سیمې اوسیدونکي له دې پروژې هرکلی کوي او برېښنا انرژي د ټولیزې ودې او هوساینې اساسي عنصر ګڼي. د ژوند په ټولو چارو کې اقتصادي برخه کې پرمختګ برخه کې د بیا رغونې په برخه کې د تدریس په برخه کې د ژوند د تامین د ښه والي په برخه کې د موږ ژوند ټول په برخه پورې تړلی ده صاحبه. د خدمت انشاء دلته بیا د برېښنا انرژي نشتون د ملنګ کلي د بر جومات د امام غږ هم اغېزمن کړی. الله اکبر الله اکبر. مولوي میا عبدالصبر له تېرو 20 کلونو را په دې خوا د همدې جومات امام دی. نوموړی د یوې پخوانۍ هیلې د پر کېدو څرک ویني، هغه هیله چې د اذان سپېڅلی غږ به یې د کلي تر هر ګوټ پورې ورسیږي. اوس خو که اذان وکړو بعضې جندي کورونه اوري لرې نه اوري. هغه وخت کې به ډېر زموږ بیا دا زړه مطمئن شي او ذهن به هم ارام شي چې یاره اوس خلکو غږ واورېدل، اوس به راجمع کېږي مانځه ته. په ورته وخت کې د افغانستان برېښنا شرکت ساختماني ریاست عملیاتي کارکوونکي چې د دې پروژې د چارو بشپړولو مسؤلیت ورته رغاړی دی د خپلو نه ستړي کېدونکو هلو ځلو د دوام خبره کوي څو د برېښنا انرژي خدمتونه لا پراخ شي. ما افتخار میکنیم که یک خانه هموطن خود ما روشن میکنیم، چراغان میکنیم و از این لذت خاص میبریم. والا ما مثال خوش میشیم که خانه بفهم چراغان شوه، مثال روشن شوه، مثال ما خوش میشیم، اما خود مردم هم مثال خوش میشیم. د دمه نیول ده چې د پروژه په ټوله کې 9.5 کیلومتر دوام لري چې چارې به یې له ټاکلي وخت سره سمې بشپړې شي.